د سړي د ارماني سړی چې زه مړ شم چې دا دعا ما پسې څوک ووایي. څومره ښایسته دعا ده دا چې کله مړی وشي نو دا دعا به غواړي. مرګ حق دی او مرګ به هر چا له راځي. نو چې کله هم ستاسو کور کې څوک مړ کېږي نو چې کله ورله سترګې پټئ په هغه وخت کې ورته دا قیمتي دعا وایي. ډېره قیمتي دعا ده. نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو، راځئ چې ټولې واورو. قیمتي دعا نه ده د سړي د ارماني سړی چې زه مړ شم چې دا دعا ما پسې څوک ووایي. څومره ښایسته دعا ده دا چې کله مړی وشي نو دا دعا به غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو په ابو سلمه باندې وقد شق بصره فاغمضه او د هغه سترګې کولاو وي نو هغه یې ونه بندې کړي. دا به کله راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه نږدې څه تذکره شوې وایي ابو سلمه مړ شوی دی. دا پسې ورله که نه یا رسول الله ابو سلمه مړ شوی رسول الله وسلم راغی چې راغی نو د هغه سترګې کولاو وي فاغمضه نو رسول الله وسلم ورله سترګې پټې کړي. دا طریقه ده مړي له سترګې پټول. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر وی روح چې کله قبض شي او واغستی شي نو نظر ورپسې شي. نظر په دې روح پسې ورپسې شي نو سترګې قشن کولاو پاتې شي نو دا به وله بندې. او دا یو ناشنا کیفیت دی او دا ورسره یاده که ما او تا ته پروت دی. زمونږ د نظر به مې ورځ په روح پسې کېږي کله الله اعلم. څوک به مونږ کې مخکې څوک به وروستی ډېر مونږ سره دې مجالسو کې ناست پاسو په هغوی خو راغلی ده او په مونږ به م راځي اوس دا پته نه لګي چې مونږ کې څوک مخکې او څوک وروسته دی او په څه طریقه د علم د الله سره دی. خو دا یقیني ده چې دا مرحله به مونږ به راځي او دې دپاره تیاری پکار دی. دا ټول مجالس د ناسته پاسته دلته د مونږ چې کوو او دا دلته ناست یو دا دین بیانو او رب الکعبه دغې ورځې دپاره بیانو چې کله به مونږ باندې دغه کیفیت راشي او الله رب العزت مونږ ته هغه ټیم اسان کړي. د دې دپاره مونږ دلته چې دی ناست یو او د دې دپاره دا محنتونه او کوششونه کوو. فضج ناس من اهله چې کله له رسول الله وسلم سترګې پټې کړې که نه نو څه خلکو د ابو سلمه د خاندان نه جړا شروع کړه او دا ډېر ګران وخت ځکه چې دغه ټیمو پورې دی مړي له چې دا سترګې نه پټې کړي یا زندې وله نه تړلي سړی بیا هم داسې لږ دغه کېږي یاره یعنې دا خبره ذهن ته نه پرېوځي چې دی به مړي. خو چې کله د زن نه وله چیړله تاو کړي او یا وله سترګې را بندې کړي نو سړی بس یعنې چې په رښتیا لاړ نو دا په سړي ډېره ګرانې چې بچا راغلي هغه ته پته پلار او مور او بچې او ښځه او ښځې ته خاوند یعنې د هغې په مخ کې چې ته ښځې په مخ کې د هغه د خاوند سترګې پټې کړي او یا وله زن وتړي یا د پلار په مخ کې د زوی یا د زوی په مخ کې د پلار دا ډېره ګرانه مرحله نو چې کله د ابو سلمه رضی الله عنه سترګې پټې کړې نو خلکو جړا شروع کړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم ملګرو ته دا وویل لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر مه غواړئ ځانونو دپاره مګر خیر یعنې ځان ته خیري ونه کوئ. ګورئ مخکې حدیث تېر شو دې ټیم کې د خیر خبره کوه. فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون ملائک امین وی په هغه څه باندې چې تاسو یې غواړئ. ثم قال نو بیا دا دعا وغوښته. د حدیث دې دعا دپاره راوړی اللهم اغفر لأبي سلمة یا الله ابو سلمه وبخي وارفع درجته في المهديين او په هدایت یافته یعنې غلار موندونکو کې د ده درجه اوچته کړي. واخلفه في عقبه في الغابرين او خلیفه یا حفاظت کوونکی شته د ده په وروستو پاتې کېدونکي بچو کې کم بچي چې د نه پاتې دي نو یا الله ته د هغوی حفاظت وکړه. دا مطلب دی. یا غابرین کې صرف بچي نه دي شاته چې د ده څومره وارثان دي سړی چې لاړ شي یا یو مړی چې لاړ شي لازم د ده په تلو باندې هغه ځای کنډم شي که نه د ده څه ذمهواریانې وي د ده څه کارونه د ده په اوږو باندې چې د هغې د لاسه
الله رب العزت د ډېرو خلکو کار روان کړی. خدا قیمتي دعا چې نو تاسو دعا مطلب دا چې یا الله قیمتي بیان څه د دوی حفاظت وکړه کوم چې شاته پاتې شوي دي. واغفر لنا وله یا رب العالمین. او یا الله موږ مو بخه او ابو سلمه مو بخه. وافسح له في قبره یا الله قبر ورته پراخه کړه. ونور له فيه او یا الله قبر ورته رڼا کړه. څومره ښایسته دعا ده. دا چې کله مړی وشي نو دا دعا به غواړي. موږ نه دا قسمه دعاګانې رواجونو ختمې کړي دي. رواجونو زموږ نه دي هر څه ځای نیولي. دا څومره ښایسته دعا ده. اللهم اغفر لأبي سلمة. تر ابو سلمه په ځای دا کس نوم ووایه. چې مړ دی لکه مثال داسې وایي چې احمد دی. اللهم اغفر لأحمد وارفع درجته في المهديين. یا نوم د سره وایه داسې وایه اللهم اغفره. خدا قیمتي دعا یا اللهم اغفر له قیمتي بیان وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. قیمتي دعا نه ده. د سړي د ارماني سړی چې زه مړ شم چې دا دعا ما پسې څوک ووایي. او که ته غواړې که نه دا راته فایده ذکر که ته غواړې چې تا پسې شاته داسې قسمه دعاګانې وویلی شي نو د دې خپلې کورنۍ د بچو د اهل عیال د خپلوانو دیني تربیت وکړه. خدا قیمتي دعا چې تاسو واورېده دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.